سلامونه د ودان اے اف جی یوټیوب چینل قدرمندو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. خوند دې نشته؟ زړه دې مات دی؟ زړه یې مات. او څنګه دې څو پورې میلاویږي مالونه؟ 10,000 10,000 8,000 15,000 پورې میلاویږي. نوم محترم دی؟ نیک محمد. نیک محمد خان د پټي کوټې دلته کار کوي که نه؟ دا مالونه دې خپل دي؟ دا مالونه خپل دي خرڅوي. قدرمنو دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ موږ راغلي یو پټي کوټ د څارویو میلې ته. دغه میله یو ډېره تاریخي او مشهوره میله ده. دا چې د لوی اختر ورځې او شپې دي، مشتریانو سره به هم خبرې کوو، تجارانو سره به هم. موږ سره تر پایه پاتې شئ. سلام علیکم. توره ښې جوړې په خیر صحت ښه دی؟ نوم محترم دی؟ سید نبی. سید نبی ډېر ښه. د کوم ځای؟ د پټي کوټ. د پټي کوټې دلته کار کوي که نه؟ دا مالونه دې خپل دي؟ دا مالونه خپل دي خرڅوي. خپله دې ساتلي که نه د بل ځای نه دې راوړي؟ پاکستان نه مې راوړي، ساتلي مې دي 2 میاشتې اوس مې ایستلي. څه کال یې دا ریټونه څنګه دي وروره؟ یاره ښه دي انشاءالله ګزاره کوي. د خلکو اوس ورته رسي؟ بس د وس پورې خبره ده چې تاسو سره کوم وس او څو پورې دي اندازتاً ریټونه؟ اویاو نه نیولې د 1,20,000 پورې شته دي. ښه ډېره مننه. کور دې ودان خیر اوسه. مننه. ډیمری روپے ورکیا کنه ډیر راځي. السلام علیکم. ماما خیر بخیر صحت ښه دی؟ خیر. نوم محترم دی؟ علي عبدالله خان. د کوم ځای؟ پټي کوټ. پټي کوټ ډېر. څنګه دا مالونه دي؟ دا به مرګري دی او ما خپل وندره خو هغه ده. دا مرګري دی. څه کال دا مالونه څو پورې دي؟ ولا چې صاحب د 1,000 نه نیولې کنه 1,00,000 او 1,000 پورې مال شته. څنګه د خلکو وس ورته کیږي کنه؟ ولا چې نه کیږي که ساده خلکو سره کمزور دی. کمزور دی. او ګودام بازار ډک پاتې دی کنه. صرف د همدې صحیح خلک راځي کنه د نورو ساحو نه؟ نه کابل نه راځي، جلال آباد نه راځي، د تورخم په ځای ټول راځي. نیولې صاحب د 1,000 نه نیولې کنه 15,000 500 صالح او 1,00,000 پورې خپل پکې شته دي. مختلف ریټونه دي. ډېره مننه. خوشاله اوسئ. چې موږ په میله کې ډېر زیات وګرځېدو او نن نو بېحده ګرمي ده. ننګرهار ولایت پټي کوټ ولسوالۍ ده. دلته نو هره پنجشنبه میله ترسره کېږي. موږ راغلي یو نن ورځ چې دلته د غټ اختر په مناسبت باندې راغلو دغه میله چې د خلکو سره خبرې وکړو. په میله کې وګرځېدو، ډېرو خلکو نظرونه مو راواخیسته. موږ خپل هم بېحده ستړي شو ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. اوس راغلو دلته یو شربت ته ودرېدو. دغه ورارګل تاسې ګورئ چې شربت تیاروي نو د خپل شربت به ډېر زیات صفت دی. که موږ به دغه شربت وڅښو ګورو نو چې خوندور دی که نه. زما همکار هم ډېر تږی دی، دا به مې یو ګیلاس وڅښي بیا وګورو چې خوند یې څنګه دی. دلته یو بل ټول هم ولاړ دی، ورور سره به هم خبرې وکړو. موږ سره تر پایه پاتې شئ. السلام علیکم. توره ښې جوړې په خیر صحت ښه دی؟ نوم محترم دی؟ عمردین. عمردین. عمردین خان کوم ځای نه راغلی؟ معروف چینی نه. معروف چینی نه. ډېر ښه. څنګه مال اخلي که مال خرڅوې؟ خپل مال مې خرڅوم. همدا سرلې دې راوړی؟ دا دې څو پورې ویلی؟ دا په 18,000 روپۍ. څنګه دي بازارونه څنګه دي؟ براکه خوند نشته. خوند نشته؟ زړه دې مات دی؟ زړه یې مات. او څنګه دي څو پورې میلاویږي مالونه؟
الله زره 2000 3000 15000 پورې ملایي ډېر ښه نامداسر لی خو د خسر لی دی غوبر مننه ډېره مننه کور دې ودان خیر اوسه خوشحاله اوسه السلام علیکم روره ښې جوړې په خیر صحت ښه دی خوښوي نوم محترم دی نیک محمد نیک محمد خانه د کوم ځای نه راغلی دا کابل کې نه کابل کې خپل ده اغستی دی که نه اول نه ساتلی دی اخیستی اغستی دی دا څو پورې دي ریټونه یې ریټونه خو وزې دي دا 8000 9,000 10,000 داسې دي ښه ښه ډېر او دغه واړه شیرلي دي که نه دا بیا د 9,500 دا 10,000 پورې کېږي غټ بسونه بیا جګ دي 10,000 11,000 12,000 پورې کېږي څومره مال دې خرڅ کړی یاره پلان دغه یو 12 پسم خرڅ کړي دي یو 12 دی بازار تیز نه ده دا چې پکې درته پاتې کېږي که نه زاره کوي ښه دي و ښه ښه ډېر ښه مننه خیر اوسه ډېره مننه کور دې ودان خیر قدرمندو لیدونکو زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې خپرونې پورې په پاک الله مو سپارم الله په امان